په خیبر پښتونخوا کې د اوړو او د چینی په بیو کې بیا زیاتوالی راغلی دی. دوکانداران وایي چې د اوړو او د چینی بیې بیا ګرانې شوي دي. دوی وایي چې د ګني د یو من بیه کې د زیاتوالي له کبله چینی هم ګرانه شوې ده. ګني ریټ چې دی په تیر کال باندې چې کم ریټ و نو هغه هم ګران شوی و. دا مخکې په 220 روپیو په تیر کال باندې بیا 320 روپیو ته ورسېدو او اوس مزید چې دی دوی وایي چې را روان کال چې دی دا به تقریبا 450 روپیو ته رسي. نو اوس چې د چینی کم موجوده صورتحال دی کم ریټونه چې چلیږي که فرض کا داسې وشي دا ګنی 450 روپیو ته ورسي نو دا چینی به مزید نوره بیا هم ګرانېږي. دوکانداران وایي چې د چینی د 50 کیلو تروړه 6,000 روپیو ته راګوزه شوې وه چې اوس دغه تروړه بیا 6,200 روپیو ته رسېدلې ده او 1 کیلو چینی اوس په 150 روپۍ باندې میلاویږي. ولس وایي چې ګراني ډېره زیاته شوې ده. مهنګايي ډېره زیاته ګرانه شوې ده چې کم د 2,500 روپیو وړو هغه 2300 روپیو ته به 2-3 ورځو کې ورسوله. چینی چې کومه ده نو به په 500-600 روپۍ زړی میلاوېدله هغې چې کوم دی एकदम 200 ته سره پاسه زړی ورسوله. زموږ ژوند په دې ځای کې د کاروبار مطابق ډېر ګران شوی دی. په موجوده وخت کې چې کوم دی غریب سړي به چې سره ډوډۍ خوړله هغې ورته چای هم ګران کړی دی چیني ورته هم ګرانه کړې ده. دوکانداران وایي چې د اوړو په بیه کې هم ډېر زیاتوالی راغلی دی. یو څو ورځو کې د اوړو 100 کیلو تروړه 600 روپۍ ګرانه شوې ده. دوی وایي چې څو ورځې مخکې به د اوړو تروړه په 200 روپۍ میلاوېده چې اوس یې بیه 800 روپۍ ده. یو ځای تن وایي چې ګرانه ژوند ګران کړی دی. موجوده مهنګايي غریب عوامو لکه ژوند ګران کړی دی خاص کر چینی او اوړه. زما په یاد کې زما 42 سال عمر دی ما داسې مهنګايي نه لیدلی. بل اړخ ته دوکانداران وایي چې د غوړو په بیه کې کمی راغلی دی او امکان دی چې رانهونو ورځو کې غوړي نور هم ارزان شي. د غوړو تقریبا 2 میاشتې مخکې ریټ چې کوم و نو د 2 کیلو ډبې 1050 روپۍ و او اوس چې کوم دی نو هغه 910 روپۍ دی. د دې کې خو خیر یو غټه وجه دا راغلې وه چې د انټرنیشنل مارکیټ چې کوم و که نه نو هغې کې فصل ډېر زیات سیوا وشو او د فصل له وجې د انټرنیشنل مارکیټ چې دی نو ډاون شو. یو خو د کمۍ دا وجه وه. ام خلک وایي چې د هغوی ګټه کمه ده او هر شی ورځ په ورځ ګرانېږي او هغوی پریشانه دي چې د کور له به خوراکي شیونه څنګه اخلي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا.